د خبرې تحقیق کوه دا خبره دروغ ده او که رښتیا ده دا نه چې خلک وایي شیشه کراوتې ده او ته مې شیشه کراوتې ده او شیشه کراوتې لکه څه شیشه کراوتې ده په زول لګې چا ولیدله چېرته یو لیونۍ ښځه غریبانان لیدلې ده بس هغه چېرته ورکه شوې وه بله ځای رپورټ راغی چې د خواوشا تاڼو کې رپورټ هم کړی منټل او غریبه ذهني انسان چې ذهني بیمار وي بیا زنانه د خامخا ټیښتې وي او صفایي باندې نه پوهېږي کور نه راوتي ګنده پنده یې غریبه ځکه منټل انسان خو یې داسې نو خامخا بوی به هم ترې راځي او سر به هم ببري کېدای شي چې نوکان یې نه کټ کړی هم کټ شي او نوکان یې دومره و داسې بیخته ولاړه ده زموږ د خلکو بیا جوړه شي ډرامې به جوړې کړي لکه فتبینو لږ تحقیق کوه ښه دی چې چا به ډز نه دی کړی بیا به سبا خفه وی فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین بیا به د خپل کار خفه وخت پیمانه وي چې معلومات را خلک وایي چې رښتیا راځي دروغ کلي وران کړي رښتیا وروسته راورسېده چې دا خو منټله څوک زنانه وه کور نه راوتې وه غریبانان رپورټ هم درج کړی زموږ زنانه ورکه ده کېدای شي بعض به کوي موږ سره رکشه کې کېناسته او رکشه کې هم کېدای شي ناستې داسې ځم او داسې بیا لاره کې کوزه شوي یا دوی تېرېدلي دي کوزه کړې ده موږ پسې خلک دغه د میسج یې کولې ملګرو د یو ځای بل ځای هلکه دا ستاسو د رشید ګړی کې څه چل شوی دی میډیا باندې غربار یې جوړ دی لګوي دا رشید ګړی یو ځای انقلابي علاقه غونته کېده بس وخت په داسې یو څه ایشو پکې جوړی زه دې بعضې ملګرو ته مې سم کوپه کې دی رایو سمه کوپه ده یو غرب ګروپ جوړي دلته خامخا یو لانجه او بله لانجه نو تحقیق لږ د خبرې کوه بې تحقیق کار مه کوه چې څوک دا چل دی او ته په یو دم کاروي شروع کړه تمانچې ته لاس کړه او ټوپک ته لاس کړه اوس به د پردۍ جینۍ ایشتلی وې او ته خلکو ته دا دلته پکې باید ځوانان ګرځېدم مونږ تمانچه راخیستې ده دا چل کوو هغه چل کوو اول تحقیق وکړه شیشه که چېرته په دنیا کې چا لیدلې ده د دې څه حقیقت شته ځان نه لګوي هسې په زور بو دی او بلا ده دا هغه نومونه دي چې د دې حقیقت نشته دا شیشه هم داسې یو نوم دی چې د دې حقیقت نشته د دې څه حقیقت دی دا څه شی دی انسان ماتی خوري څوک یې خوړلی دی مونږ ته وښایې که نه څوک یې مات کړی دی دا خو ما لنډ مثال درکړه زموږ د دې علاقې د لانجې د وجې نه چې هره خبره کې تحقیق په کار دی یو کس به راشي د دروغو خبره به خوره کړي او نن سبا بیا سوشل میډیا ده نو بیا هسې نه چې ته په هغې عملو کې بیا پېمانه الله دې داسې مه کوئ